اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله می خوشحال او قدرمن لره دوستانو لسم سبق دی. الله دې وکړي چې تیر سبقان ستاسو زده سوي وي. په تیرو سبقانو کې چې کوم شیان مې درته ښوولي وه که مې هغه په ذهن کې راغلي وه انشاءالله د نن څخه بعد به سوکه تاسې بیا جملو ته داخلیږئ په خپله به کولی سئ چې جملې به جوړوئ. او دوستانو بیا موږ ټینسونه وایو د دې څخه بعد کې بیا چې ټینسو ته داخل سو. ټینس بیا دا فایده لري چې ته اوس یو خبره کوې په اوس وخت کې کوې په راتلونکي وخت کې کوې په تیر وخت کې کوې. ګوره دغه کارونه چې اوس ته یو کار کوې یو پیل جوړ کوې دغه پیل جوړول یا دا پیل کول دا یو وخت و زمانه غواړي چې په کوم وخت کې تا دا کار کړی. اوس یې کوې اوس زه سبق وایم بیا سبا وایم تیر وخت کې م وایي څه وخت م وایي. د دې دپاره د ټینس سخت ضرورت دی. دا یو. او دویم په نن سبقه کې درې شیان درته ښیم. یو چې دی په دې درو شیانو کې ډیمانسټریټیو پرونان ما تاسو ته ویلي وای چې پرونانس چې دی هغه ډیر دي خو یو سابجیکټ پرونانس موږ ویلي دي نور ګرد پاتې دي. په دې کې دا نن ډیمانسټریټیو پرونان یعنی اشارتي ضمیرونه اشاره یو شي ته په کول چې دا هغه چیز دی دا چیز دی هغه ډیر چیز دی هغه لږ چیز دی. ګوره دغه شیان اشاره و یو شي ته کول دا په ډیمانسټریټیو پرونانس باندې کیږي. دا یو. او دویم دا شی درته ښیم انفارمیشن کوشن. انفارمیشن کوشن بیا سخت ضروري دي خلک دې ته ډبلیو ایچ کوشن هم وایي. هغه د دې دپاره دي چې اوس زه تا ته وایم ته څوک یې هغه څوک دی ته چیرې یې کله دی څه ټیم دی. د دې دپاره بیا انفارمیشن کوشن یا ډبلیو ایچ کوشن دا ضروري دی. دا دویم شی. او دریم چې دی کانجنکشن. کانجنکشن هغه شی ته ویل کېږي په عربي کې دې ته حرف عاطف یا حروف عاطفه وایي. حروف عاطفه دې ته وایي چې دوه حرفه په میان کې سره مشلول. لکه اوس زه وایم عبدالله و احمد دا و چې په میان کې رالی دا د دې دوه په میان کې حرف عاطف سو. نو کانجکشن دغه شی دی. نو دغه شیان نن په نن سبق کې موږ وایو انشاءالله په راتلونکي کې به بیا د دې سبق څخه وروسته چې کوم سبقان دي په هغو کې به بیا ستاسو دپاره ډېره وسایي انشاءالله بیا به ډېر خوند درکوي پر سبقه باندې به بیا تاسو خوند اخلئ. راځمه ډیمانسټریټیو پرونان دا څلور دانې دي. دا چې دي دوه د مفرد دپاره دي او دوه د جمع دپاره دي. ما ته ته وختي دا خبره کړې وله چې جمع چې ده په انګلیسي کې تسنیه نه لري. د یوه څه چې ورزیات سولو بس بالا جمع جوړه سوه. تسنیه ته هم جمع ویل کېږي هغه لفظ دی او ډېرو ته هم هغه یعنې جمع ته هم جمع ویل کېږي. په دې کې تسنیه نشته. په انګلیسي کې د تسنیه دپاره دی لفظ نه دی مقرر سوی چې ته یاد کړې چې دا تسنیه دپاره. اوس په عربي کې داسې الفاظ ته اوس موږ وایي هذا دا نږدې شی هذا دا نږدې شی دی په عربي کې. هذانې دغه نږدې شیان دا دوه نږدې شیان. ګوره تسنیه یې جوړه کړل. په دې کې تسنیه نشته. په دې کې کم لفظ چې استعمالیږي د جمع دپاره هغه لفظ د تسنیه دپاره هم استعمالیږي. دس معنا دا دا نږدې شی دې نږدې شي ته چې ویل کېږي دس. او دیټ معنا هغه لرې شی هغه لرې شي ته چې ویل کېږي دیټ دیټ. اوس په دې باندې ستاسو سر خلاص یعنی بیا په تسنیه کې بیا یا په جمع کې هغو ته بیا ویل کېږي دیز دا نږدې ډېر شیان. دوز هغه ډېر شیان لري هغه لري ډېر شیان یعنی دا او هغه. ګوره لکه هذا ذالکه هذا ذالکه. اوس د دې دپاره د عربي دپاره دا سو چې هذا دا ذالکه هغه او د انګلیسي دپاره دیس دا دیټ هغه. دیس دا ډېر شیان دوز هغه ډېر شیان. دا د دې دپاره استعمال. اوس جمله پر جوړو څنګه به جمله پر وایو. دیس از ا بوک دا یو کتاب دی. دیس از ا بوک دا یو کتاب دی. دیس از ا بوای دغه یو هلک دی. دیس از ا فین دا یو قلم دی. ګوره دا موږ دلته نږدې شی یادو. اوس لرې څنګه دی دیټ از ا بوک هغه یو کتاب دی. دیټ از ا بوای هغه یو هلک دی. دیټ از ا فین هغه یو قلم دی. ګوره دا د نږدې او د لرې شي دپاره دا د یو مفرد واحد شي دپاره یعنې د یو شی دا شی یو شی دی دا یو قلم دی دا یو کتاب دی دا یو هلک دی. دا د دیس چې دی دا د نږدې شي دپاره سو. هغه یو قلم دی دیټ از ا فین هغه یو قلم دی. د نږدې ډېرو شیان دپاره استعمالیږي دیز آر بوکس دا کتابونه دي. دیز آر بوایز دا هلکان دي. دیز آر فینز دا قلمان دي. دیز آر موبایلز دا موبایلان دي. ګوره دا د نږدې شیانو دپاره یعنې ډېر شیان دي. که ډېر شیان لرې ول بیا به څنګه ورته دوز آر بوکس هغه کتابونه دي. دوز آر فینز هغه قلمان دي. دوز آر بوایز هغه هلکان دي. ګوره دا بیا د لرې دپاره. ګوره د نږدې دپاره اشاره دیس وله
د مفرد دپاره، د لرې دپاره د مفرد دپاره دیټ سوله، او د نږدې دپاره د ډېرو شیانو دپاره بیا چې سوله دیز سوله دیز، او د لرې دپاره بیا دوز سوله. دغه اشاره دې ته ډیمانسټریټیو پرونان ویل کېږي. ډیمانسټریټیو پرونان دا هم پرونان دي. انشاءالله په دې به مې سر خلاصوی و، په ډېر اسانه ترتیب باندې مې سر په در خلاص کړي. راځمه انفارمیشن کوشن. انفارمیشن کوشن یعنی معلوماتی سوالیه. معلوماتی سوالیه هغه شیان چې معلومات په حاصلوي سوال پکې ته د چا څه، یا WH کوشن، دې ته WH کوشن هم ویل کېږي. دا چې دي دا نه الفاظ دي، نه الفاظ دي. دا نه الفاظ صرف زه لفظ درته ښیم، جملو ته چې بیا داخل سو پره، موږ په جملو کې پره نه یو داخل سوي، چې جملو ته پره داخل سو بیا به پر دې باندې موږ جملې جوړو. دا نه شیان دي. ورته وګوره نو وټ استعمالیږي د پاره د شیانو، د هر شي د پاره چې استعمالی وټ به استعمالی. وټ د شیانو د پاره استعمالیږي، د انسانانو د پاره نه، د شیانو د پاره. هغه شیان چې سا نه لري یعنی غیر ذی روح وي، هغه شیان چې عقل نه لري لکه حیوانات، د دې د پاره به وټ استعمالی. دا یو وټ معنا څه شي، وټ څه شي دا معنا سوه. او بل وین. وین ویل کېږي معنا کله، د وخت دپاره کله. اوس موږ وایو اختر کله دی، ته کله ځې، پلانی کار کله دی. ګوره دا چې کله لفظ کې راځي هغه دپاره به څه وایي وین. او بل ویر دی. ویر ویل کېږي دپاره د چیرې. ګوره ویر معنا چیرې. ګوره زه وایم ته چیرې ځې، هغه چیرې دی، ته چیرې یې. ګوره دا الفاظ چې وایو دا په چا سره ویل کېږي، په ویر باندې. او بل هو دی. هو معنا څوک. اوس ته څوک یې، زه څوک یم، هغه څوک دی. ګوره د څوک دپاره چې ته استعمالی هو به استعمالی. هو لفظ. جمله نه درته وایم ځکه چې موږ جملو ته پره داخل سوي نه یو، په جملو کې کللې د هغه اندازې پورې نه یو چې موږ په جمله باندې سر خلاص. هوز معنا د چا. هوز د چا. اوس موږ وایو دا قلم د چا دی، دا کتاب د چا دی، دا موبایل د چا دی، دغه رقم خبرې چې کوې یا دا کور د چا دی، دا به په کوم لفظ باندې کوې؟ په هوز باندې. هوز. او بل ویچ. ویچ معنا کم. اوس یو چا ته وایو چې په دې کلمانو کې کم ښه کلم دی، په دې کورو کې د پلانی کم کور دی. کم دا کم لفظ چې راځي چې معنا کم، دا به په چا سره وایي؟ په ویچ سره وایي. ویچ. وای استعمالیږي د علت دپاره. ته ولې دا کار وکړې، ته ولې رالې، ته ولې ځې، دا ولې دپاره به څه شي استعمالی؟ وای. هاو معنا څنګه. هاو. اوس یو چا څه پوښتنه کوي ته څنګه یې، ستا پلار څنګه و، ستا ورور څنګه و، دا کور څنګه و، دا ځای څنګه و، موټر څنګه و. هر شي دپاره چې ته پوښتنه کوې په هاو باندې به کوې. هاو باندې پوښتنه کېږي یعنې څنګه. د څنګه معنا د هاو معنا څنګه. هم معنا د چا سره. هم د چا سره. ته د چا سره یې، ته د چا سره ولاړې، هغه د چا سره ولاړې. ګوره د چا سره معنا هم. دا سولې WH کوشن. WH ځکه ورته ویل کېږي چې په دې هر لفظ کې WH کلمه لفظ راغلی دی. WH لفظ کې راغلی دی. WH کوشن خلک ورته وایي. یا انفارمیشن کوشن دې ته ویل کېږي معلوماتي سوالیه. سوالونه په دې باندې کېږي. دا کوشن معنا سوال، په دې باندې سوال کېږي، پوښتنه کېږي د یو چا څه. او دریم شی چې دی هغه ته ویل کېږي کانجکشن. کانجکشن حرف عاطف، یو حرف د بل حرف سره مشلول، یوه کلمه د بلې کلمې سره مشلول. د په دې کې دا ډېر لفظونه دي. په دې کې زموږ یو لفظ اوس پکار دی اینډ. اینډ دا مې پکار دی. ګوره زه وایم آی اینډ یو، زه او ته. اینډ یو یعنی زه او ته، ته او پلانی. د دې دپاره دا اینډ معنا او. د اینډ زموږ اوس فلحاله پکار دی. بیا وروسته نور شیان هم سته چې هغه بټ دی، آر دی، سو دی، دا رقم ډېر شیان سته، یعنی دا کانجکشن نور هم سته. خو زموږ فلحاله دا یو اوس پکار دی چې کوم وخت کې مې نور پکار سو بیا هغه لفظ هم بېرته راخو د دې ځای څخه. دې ته ویل کېږي کانجکشن. او بل منفي الفاظ. منفي هغه الفاظ دي چې یو شي کې د نه لفظ راغلی، په یو جمله کې لفظ راغلی چې نه. ولې په راروان سبقي کې موږ د هغه جملې وایو چې هغه د جملو قسمونه دي، نو په هغه کې ضرور دغه زده کول غواړي چې تا دغه لفظ ورته زده کړی چې د نه دپاره به موږ کوم لفظ استعمالو. نو دې ته ویل کېږي ناټ. دا یو. او دویم نو، دا دوه. او دریم چې راځي نیور. نیور معنا هیڅکله نه، هیڅکله، یعنی دا کار زه هیڅ کله نه کوم. د هغه دپاره نیور استعمالیږي. ناټ معنا نه، نو معنا نه، نیور معنا هیڅکله نه. ګوره دغه درې الفاظ تاسې زده کړئ. دا د منفي دپاره استعمالیږي چې یو خبره کې ته دا کار کوې چې دا نه،
دا نه کوم نو په دې کې به دا الفاظ استعمالوي ځکه چې پر روان سبق کې چې نن کم سبق موږ وایو پر روان سبق کې به دا استعمالوو بیا به ستاسو سر په خلاص چې تیر سبق موږ ته څونه پیدا وکړي دا سبق ته زده کړئ چې روان سبق رالی په هغه باندې به بیا ته پوه چې په تیر سبق کې چې کوم شیان موږ ته تیر شوي دي دا د نن دا ګټه راته وکړي دوستانو ویډیو د سره شیر کړئ د نورو ملګرو پورې ورسوئ پر سبق باندې کوشش وکړئ سبق تاسو ښه زده کوئ ان شاء الله هغه شیان به درته وایم چې په ډیر وخت کې به تاسو د چا د خولې څخه اورېدلی نه یې تاسو په خپله ساده سارایي مورنۍ پښتو باندې به زه انشاءالله تاسو پورې دغه انګلیسي لفظونه د انګلیسي خبرې در رسوم په ډیر اسانۍ سره به تاسو زده کیږي خوشحال او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته